سلامونه ملګرو، ستړي مه شئ. د یو چا په غوښتنه باندې دا ویډیو ریکارډ کوم او د دې موضوع چې ده هغه برین ډرین دی. خبره به کوو چې یاره برین ډرین څه ته وایي. د یو ریپورټ مطابق په تیرو 15 کالو کې د پاکستان نه 20 لکه خلک بهر ته تللی دی. 2.7 میلیون خلک بهر ته تللی دی. دا څه لپاره تللی دی؟ دا د روزګار دپاره، دا د ښه ژوند دپاره، دا د اکنامیک اپارچونټیز دپاره. ځکه تللی دی چې دلته تاسو ته حالات معلوم دي. زه په فل کانفیډنس سره دا خبره کوم چې د پاکستان 80% خلک دا خواهش لري چې موږ د دې ملک ووتې، موږ د دې غولو نه ووتې. څه پکې داسې دي چې وس دس لري هغه ځان وباسي. څه پکې داسې خلک دی چې د هغو سره د پاسپورټ راغلو پیسې نشته، خو دلته ناست دي، ژوند کوي او مجبوراً ژوند کوي. اوس برین ډرین له راځو چې برین ډرین اصل کې دا څه شی دی. برین ډرین یو داسې بینامیه ده چې د یو ملک ایجوکیټډ خلک، ټیلنټډ خلک، سکلډ خلک، هنرمند خلک، هایلی کوالیفاید، هایلی پروفیشنل خلک د یو ملک نه بل ملک ته ځي د روزګار دپاره، د ښه ژوند دپاره، اکنامیک اپارچونټیز دپاره. نو دې ته برین ډرین وایي. مطلب ستاسو سره یو برین دی، دلته هسې پروت دی، ویسټ کېږي، څه کار ته نه اخیستی کېږي. نو دا برین ډرین بیا روان یې، نو دا بیا بهر ته ځي. اوس د دې په وجوهاتو باندې خبره کوو چې دا برین ډرین دلته ولې دی. برین ډرین یو څو وجوهات دا دي چې یاره په یو ملک کې پولیټیکل انسټیبیلیټي، اکنامیک انسټیبیلیټي، تاسو ته معلومه ده چې پاکستان کې پولیټیکل انسټیبیلیټي د تیرو 15 کالو نه ده. یو های انفلیشن دی، هر سړی په ډیپسټ کې دی. دلته کې د ګورمنټ څه داسې سکیمز نشته چې هغه انډیویجولز خپل سټیزنز هغه ګرو کي او ته ګروت میلاو شي. دلته کې بیوروکراسي که موږ وګورو، که موږ خپله جوډیشري وګورو، نو د هغو هغه حالات او د هغو هغه رول تاسو ته معلوم دی. دلته د یو څو ایلیټ خلکو راج دی او د هغو دلته کې ښه ژوند تېرېږي. بس دا ملک د هغو دی او د نورو عوامو، د نورو او خلکو سره یې بیخي څه غم نشتی. د هغو چې کوم خپل بینک اکاونټس دي، د هغو چې کوم اساسي دي، هغه په نورو ملکونو دي. که هغه کم از کم چېرته دلته انویسټ کړی وی، نو خامخا خلکو ته به څه نه څه پیدا شوي وه. بل دنیا لګي چې هغه د هیومن ریسورس نه ډېرې پیدې لري. لاول به داسې وه چې ستا سره به تیلو، ستا سره به نور ذخایرو، تا به په هغې ریلای کوله. خو نن سبا د ټولو نه ښه ریسورس چې دی هغه هیومن دی. هیومن ریسورس مینجمنټ چې څوک کوي، هغه خپلو عوامو ته پیدې ورکوي. هغه عوام چې دي هغه ګروت کوي. نن سبا یو بل کانسپټ دی نالج اکانومي په دنیا کې چلیږي، روان دی، او د هغې د وجې خلک چې دي هغه مستفید کېږي. خو که موږ پاکستان ته وګورو، دلته کې هیڅ نشته. پاکستان ایکسپورټ که موږ وګورو، اټس ان آیرني چې پاکستان صرف یو شیز ایکسپورټ کوي، هغه هیومن دی. هغه برین چې دی، خپل برین ایکسپورټ کوي. دلته کې پې سبقونه ووایي، دلته ول سکلز ورکړي او دلته څه نه څه پې وکړي، خو دلته هغو بیا هغه د یوټیلایزیشن د هغې څه شته نه. دا خلک بیا مجبوراً بهر ته رواني.
نو برین ډرین دې ته وایي چې کله ستا د ایجوکیټډ ټیلنټډ هایلی کوالیفاید خلکو کوم ډیپارچر شي هغې ته برین ډرین